د سترګو بیماری چې په پاکستان کې ډیره په تیزی سره روانه ده او د مارکیټ نه مختلف قسم داسې ډراپ دي چې هغه غیب شو چې د دې لپاره زیاتره خلک استعمالوي. زه تاسو ته دا وایم چې د دې لپاره تاسو یو قسم ډراپ هم استعمالوي ځکه چې دا د وایرس یو بیماری ده او دا وایرس زموږ په وجود کې داسې طاقت د هغې دپاره شته چې په یو هفته کې دننه دا وایرس ختموي او په خپله دا ختمیږي. که چیرې د دې علامات زیات شي چې اوښتې بار بار راځي، خارق بار بار کوي، ډېر زیات پړسوب او درد کوي، دې دپاره تاسو استعمالولی شئ. د دې علاج دا دی چې تاسو احتیاط کوئ، تاسو دغه شان سن ګلاسز یا پروټیکشن ګلاسز استعمالوي چې بل چاته انفیکشن نه کیږي. تاسو سترګو ته بار بار لاس مه وروړئ. که چیرې تاسو لاس واړوئ، لاسونه وینځئ او تاسو سترګې بار بار په فرش اوبو سره وینځئ او تاسو د بل چا سره لاس مه میلاوئ. که چیرې هغه ته دا انفیکشن شوي وي، هغه سترګو ته لاس وړي او تاسو سره لاس میلاو کړي، دا یو داسې بیماري ده چې دا د ټچ کېدو سره لګي. دې لپاره تاسو ته احتیاط ضرورت دی. د احتیاط په بیس به دا بیماري ختمیږي. یو قسم ډراپ هم استعمالوي. دې بیماري د پښتو کې ګلابي انګ بیماري ویلی شي، په اردو کې ورته اشوب چشم بیماري ویلی شي او میډیکل کې ورته وایرل کنجکټیوایټس ویلی شي. دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره خامخا شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.